بلخ کې سږکال په زیاته اندازه ځمکه باندې د لمرګلي کرکیله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د لومړي ځل لپاره په زیاته پیمانه لمرګلي یا په عامه اصطلاح ګل افتا پرست کرل شوي دي. په دې وروستیو کې د بلخي کروندګرو لیوالتیا او پاملرنه د لمرګلي کرکیلې ته ډیره شوې ده. د لمرګلي زړي د خوړلو سربیره باکیفیته غوړي هم ورڅخه تولیدیږي او د هیواد په بازارونو کې د اعلی درجه غوړیو په کتار کې پلورل کیږي. د دغه کرکیلې کروندګر وایي چې د لمرګلي په کار کم لګښت راځي، ډیر حاصلات ورکوي او د کوکنارو ښه بدیل دی. که له یو خوا دوی د لمرګلي ډیر حاصل ته خوښ دي، خو له بلې خوا بیا دوی دا شکایت لري چې د کرنې ریاست له لوري ورسره د تخمونو دوا او کوټ په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دغه کروندګر زیاتوي چې حکومت د دوی حاصلاتو ته په کور دننه او بهر بازار پیدا کړي تر څو د دوی محصول په مناسبه بیه وپیرل شي او بزګرانو ته د راتلونکي کال د کار لپاره څو برابره هیلهمندي پیدا کړي. دا د موږ د اولین بار دینه موږ کار اخیسته، موږ ته مشکلات دا د زراعت خو کومک مومکه کنه دا اولین بار تاسو موږ ناراضي دا پښتني کوو دا بازار موږ ته ولري. وقتی بازار نه یو دیقان زړه دی شان توریږي، مثلا فارسی درته وایم سٹارټ کیږي ځتی دین استفاده بیان کوي. دیقان کوشش کوي دیقان ته دغه بازار پیدا سي، دیقان امغه بیا کوشش کوي مثلا سکاله دونه کوي کال ته سلور دونه کوي 15 دونه کوي، دا به درسته کړه دا یو حلال شای ده نه، مثلا دا تریاک ده نه به کوکنار ده نه چرتی چي دي، دا یو شای ده دینه تم استفاده کوي چې زم استفاده کوي ته د سینه ده خدا نه خاصه چاته کوم ضرر ورسي. مګر من ته مشکلات دا د زراعت بعد موږ سره کومک کوي دته یو بازار پیدا کی. مثلا د دې تخم موږ ډالر کې اخیستل $40 هم اخیستل ده. آیا دا وخت موږ دا بازار ته عرضه کو دا څوک وانه خلی خو دیقان په مغه سره د تی خلاص نو دیقان ما اونای دلوده په دې مصرف وکړو دینو کال ته به ایران پای څه وکم. از زراعتی تو خواهش داریم بیادر خیلی باید که ما کمک کنه امیر رشد بده دیگه که زراعتکارا و کدمی دیقانا خیلی همکاری کنه، باید یک دوا و باخبری و یک خدمت باید کنه. مردم هم از او کشت چرس و خاشخاش صرف نظر کنه. بهترین کشت است نام خدا تازه دیگه در 2-3 سال در افغانستانی رواج شده دیگه، بسیار یک با برکت دیگه باید قیمتش بالا ببره دیگه، دیقانام رشدش دمیشه و زراعت. ورته مهال د بلخ حکومتي مسؤلین هم د کروندګرو ستونزې مني او وایي چې په تیرو وروستیو څو کلونو کې د وچکالۍ او طبیعي آفتونو له کبله زیانونه وراوښتي دي. دوی پر کرنې ریاست او مرکزی حکومت غږ کوي چې د کروندګرو د مشکلاتو د حل لپاره د ځانګړې پاملرنه وکړي. د کروندګرو یا د دهقانانو په حساب باندې مشکلات شته، ځکه 2-3 کاله داسې مسلسل وچکالۍ راغلي دي او په کښت باندې ډېر آفتونه او مرضونه راغلي دي، د خلکو حاصلات ډېر کم دي. خو د زراعت د خوا څخه لکه د کوټ بخش کې د دوا بخش کې او داسې د تخمونو بخش کې کومکونه سوي دي، خو منتها دغه کومکونه چې دا کفایت نه کوي. باید دوی ته نور هم توجه وشي، ځکه دا څو کاله مسلسل وچکالۍ راغلي ده، کم څوک چې څومره مصارف کوي حتی چې خپل مصارف هم نه دي باندې پوره کړي. په همدې حال په بلخ کې د مفید ګروپ تولیدي شرکت مسؤلین د بلخ کروندګرو ته پوره ډاډ ورکوي چې وروسته له دې به د لمرګلي زړي له دوی څخه په مناسبه بیه پیري او د بازار له نشتونه دې ویره نه لري. د دوی په خبره مفید ګروپ شرکت په 4 ساعتونو کې د 160 ټنه غوړي د تولید او پروسس ظرفیت لري. درباره روغن آفتابپرست ما الحمدلله ظرفیت کاری ما در 24 ساعت 120 تن دانه خود آفتابپرست یا خسته آفتابپرست ما پروسس کرده و از او روغن میکشیم. مثل که شما در مشاهده میکنین که اینجا ما فعلا هم در بخش روغن آفتابپرست کار میکنیم و یکی از روغنایی است که در تمام کشور و در تمام دنیا مروج است و مردم بسیار خوش میکنند. و ما عموما وقتی که میخواهیم که این دانه ها را ما دریافت کنیم و یا آفتابپرست را دریافت کنیم بر ما یک کمک مشکل میشه، بالخصوص از مارکت افغانستان و یا از خود افغانستان ما را دریافت کنیم. پس ما یا تجارای ملی افغانستان ما مجبور میشن که از بیرون از کشور این را ترتیب و تنظیم کنن و بیارن کار خود. هر داخلی که نیاز ضرورت به فروش تخم سویابین یا تخم آفتابپرست دارن ما میتونیم از پیششان خریداری کرده و از پیششان استفاده کنیم.
بل لور ته د بلخ کرنې د ترویج مسؤلین وایي چې پخوا به د لمرګلي محصولات له ګاونډیو هیوادونو څخه په لوړه بیه پیرل او راواردول. د دوی په وینا دا مهال چې بلخي کروندګر د لمرګلي کښت په خپله کري او له غوړیو څخه یې ګټه اخلي څو برابره زیات، له هغو بهرنیو څخه یې کیفیت لوړ دی. قبلا امی کشت امی خود محصول گل یافته و گردان از کشورهای همسایه وارد افغانستان میشد که مردم بازی را به قسم تخمه استفاده میکرد. یک عامل فعلا تقریبا جاگزینی امو تخمه وارداتی شده که فعلا خود دیقانای ما میتونه که تولید میکنه، مردم ما میتونه که شهروندای ما از این تخمه استفاده بکنه، از این تخمه و کیفیتش به مراتب از این گلای یافته و گردانی که از خارج وارد میشه بالاست. یک نبات جدید است. تقریبا ما دیاقین عزیز وقتی که میکاره ما فابریکای بسیار بزرگی تولید روغن به گل یافته و پرست داریم. در دوره ایرتان هم است فابریکای بسیار بزرگ به استاندارد بسیار، تقریبا اگر ما بگیم در سطح آسیایی میانه فابریکای ما در خدمت دیاقین است. اینا کوشش بکنه که روابط خود کلمه فابریکادارا درست بسازه، میتونه که محصولات زیاره خریداری بکنه و ما تولید روغنی با کیفیت گل یافته و پرستی وطنی داشته باشیم. د یادونې وړ ده چې لمرګلي عموما د بلخ ولایت په بالخ، چهاربولک، چمتال او دولت آباد ولسوالۍ کې کرل کیږي. افغان کروندګرو به پخوا د لمرګلي تخم له چین، هند او ازبکستان څخه راوړل چې 1 کیلو به په 40 امریکایي ډالره اخیستل، خو اوس دا چاره او سهولت ورته په خپل هیواد کې برابره شوې ده.